د شب قدر خاص متعین ورځ نه ده معلومه. البته دا دی چې شب قدر د روژې په میاشت کې دی، خو د روژې د میاشتې په آخر عشره کې روایت کې دا ستا رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت دی، امام بخاری رحم الله دا روایت نقل کړی دی چې نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي التمسوها فی التاسعه والسابعه والخامسه. که شب قدر تاسو تلاشوي په طاق ورځو کې تلاش کړئ، او په طاق ورځو کې بیا دا درې ورځې د 29 29 او 25 دا درې شپې چې کوم دي په دغه شپو کې که انسان د عبادت کوشش وکړي الله ته امیسته چې شب قدر وویني. خو په دې کې خاص ځان اچول چې دا په کومه ورځ دی، په شریعت کې متعینه ورځ د شب قدر دپاره نه ده متعین شوې، یوه ورځ هم د شب قدر دپاره متعین نه ده. دا چې د علامات څخه بعض محققینو دا تحقیق کړی دی چې 28مې راایستلې دا د هغوی تحقیق دی، علامې بیان کړي دي. خو البته انسان باید کوشش دا وکړي چې په طاق شپو کې په آخر عشره کې ډېر عبادت وکړي. دا د شب قدر احتمال نبی علیه الصلوة والسلام وایي په دغه شپو کې ستا. ځکه روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر، په آخر عشره کې تاسو شب قدر تلاشوي. او بل روایت کې د وتر الفاظ راغلي دي چې د طاق په دغه آخر عشره کې چې کوم طاق شپې دي په دې کې شب قدر تلاشوي. خو دا خاص په دې کې ولیدل چې دا شپه به بل بني بل بني. اول خو انسان ته پکار دا دی چې الله زموږ سره دومره اعزاز کړی دی چې د یوې شپې باندې الله سبحانه وتعالی د درو اتیا کال عبادت ثواب موږ ته راکوي. په دې کې بیا موږ لانجې کوو چې خامخا کومه شپه د هغه راوښیي هغه کوم، خامخا کم ساعت یې هغه راوښیي هغه کوم، نه دی پکار داسې. که چیرې معلومه سي نو خو بیا انسانان ټول عبادت پرېږدي، د هغه یوې شپې د عبادت کوشش کوي. په دې کې د الله سبحانه وتعالی حکمت دی. شب قدر چې الله مخفي کړل پټې کړل په دې کې د الله خپل حکمت دی. خو البته انسانان باید کوشش دا وکړي. د حدیث د امام بخاري رحم الله دا روایت نقل کړی دی چې دی کوشش باید دا وکړي فالتمسوها، د دې شب قدر تلاش په عبادت باندې وکړي، په چیش کې په دغه درو شپو کې، خاص کر 25 29 او 29 په دغه شپو کې کوشش دا وکړي. قسم نور علامات علماء کرام بیان کړي دي د شب قدر دا هغه په 29 کې، خو د 29م په شپه ډېر کوشش وسي. البته دا نور شپې هم په عبادت باندې تېرې کړي. ما درته وویل نبي علیه الصلوة والسلام باره کې راځي چې کله د رمضان المبارک آخر عشره به راله نبي علیه الصلوة والسلام به څه کول؟ نبي علیه الصلوة والسلام مبارک راځي احیا لیله، نبي علیه الصلوة والسلام به شپې روڼولې، دا ټوله شپه به په عبادت تېره کړه. نو چې نبي علیه الصلوة والسلام تېروله موږ ته څه پکار دی؟ سره د دې چې موږ څومره ګناهګاران یو، څومره خطاکاران دي، څومره د الله سبحانه وتعالی بغاوت مې کړی دي، موږ ته پکار دا ده چې شپه او ورځ دواړه په عبادت باندې تېر کړو. لہذا تاریخ متعین تاریخ نه دی معلوم، البته د طاق شپو په آخر عشره کې د عبادت کوشش کول پکار دی.